أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله درس شروع په باره د غدرس او شپته خوونه کې رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د اسلام د دین یو درس او شپته خوونه دي چې کله صحیح څه بچا کې موجود شي الله به د انسان جنت لګوي. ابو بکر صاحب دا پوښتنه کړې و چې یا رسول الله صحیح څه مونږه موجود راو کو اسه مونږ لګیو. حدیث کې راځي د الله نبی جواب ورته وکړي چې ابو بکر پتا کې د درس او شپته ټول خوونه د اسلام موجود دي. به ترغیبا او تشویقا موږ ته شروع کړی و سړي رئیس راغینه ویل شو په دینت باندې ان شاء الله موږ ته به عمل نصیب شي. نن یو بل خو بیانو چې دله بالکل ډیره توجه وکړه ده په دې طریقه باندې چې موږ شاو ډیر ملګری ته محروم دي د روزه د دعوی بکې چې په مونږ کې ایمان د اسلام د قرآن او سنت ته در خلګیو لیکن د دې خوینه عاری او خالی دي. راځي چې قرآن او سنت باندې نن د ځان وته وګورو چې دا خو په موږ تاسو کې څومره موجود دي څومره نه ایزمون د داور قرآن او سنت د اسلام حق راو کنه هغه خو ادارې د الله نبی فرمایي چې کله انسان د خپل ضرر د گاونډي نه بند ساتي دا سړی به الله جنت ته داخل کیو که د خپل ضرر د گاونډي نه بند نه ساتي دا سړی به جهنم لشي. انقباض ضرر کنټرول د گاونډي نه سړی د جنت په طرف رواني او د گاونډي له شکل ته ضرر ورګي کاغذ ته په خوا کې گاونډي د کور لري او کاغذ دکان لري او کسا سره به مجلس کې ناشته او ګاډي به سیټ کې ناشته یاد ساته سره دا به ډېری غلط لري چې مسلمان موضوع به جنت لازم به ته رسول الله فرمایي جهنم لروانيږي بل طرف باندې دی برګه هغه حدیث او د سلف بعض اقوال چې کوم قرآن او سنت تشریح کړی دي انسان باقي ګډه سوچ وکي. حدیث کې راځي د امام مجاهد نه نقل دی هغه عائشه بین نقل کوي قال دا فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک ارشاد دی و ما زال جبريل امیشه شمال توصیه کوله بل جار د گاونډي بارکه حتی ظننت در دې پر اسمه دا ګمان راغی چې دا بس موږ سره به میراث کې مشرک شي. گاونډي د الله نبی فرمایي جبريل ما تذکره ده بارکه ما سره وکړه اخر زما ګمان دار راغی چې دا وزما سره لکه چې به میراث کې مشرکیږي لکه څنګه چې ذوی الفروز او ذوی الارحام او د قشان د عصبات دي. زه تاکید لري حدیث کې راغی یو بل روایت کې راغلی دی هغه د امام مجاهد نه نقل لې قال دا فرمایي چې كنا عند عبد الله ابن عمر توجه و موږ د عبد الله ابن عمر سره ناسو غلامونو دغه یو غلامو یسلخ شاتن جاغي او ګټ علل کړي او دغه نه سرمن الصلاه عبد الله ابن عمر سره ناسو دغه یو گاونډي دی او دغه په امر باندې یو ګټ علل کړي لري سرمن ته وباش فقال ذي عبد الله ابن عمر ویل يا غلام اذا فرغت شکر ته فارغ شوی د دې شرمن استلنا نفد بجارنا اليهودي زمون گاون کې يهودي گاونډي دي اغله شروع کده دغه کې علماء لیکلي شرط کې دا چې دا حربي نه وي د مسلمانانو سره په جګړه کې واقع نه وي په دې مسله باندې دماغ خلاصول وکړ دي خو کې گاونډي دي هغه يهودي دي لیکن مسلمانانو سره په جګړه کې واقع نه دي وحتى قالها ثلاث مرارا تر دې پر جدري کرتی ویل چې ګور زمون دی گاونډي لبه برخه وکاو زمون دی گاونډي لبه برخه وکاو دی گاونډي لبه برخه وکا فقال له رجل يسري ورته دې قوم نه ویل دا څه وجه چې دا يهودي بار یادې دا گاونډي دي لیکن دا حربي نه دي. فقال ذي عبد الله بن عمرو ویل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د جناب نبی کریم علیه السلام نو ورېدلې دي چې هغه موږ له توصیه کوله د گاونډي بارکه حتی زموږ دا ګمان راغی چې دا زموږ سره چې بری میراث کې مرا شریکيږي. ګوره دا گاونډي دی کته سره چې د خره یو کړل لکه څنګه چې سلف کې دي علماء او د مشرانو کړي دا زمونږ الله په جنت له بوجو کې د سره چیرته مقابله شروع کړه بد خوې دي شروع کینو یا سره به جنت ته محرومي جهنم په طرف رواني
یو بل روایت کې راغلی عمرو بن عبد الرحمن فرمایي ویدل اطاعت کړه عائشہ رضی الله عنها د اطلاع ورکړو د رسول الله مبارک چې جبريل مال دا توصيه کوله بار بار چې اے سړی د غونډې له حادثه حتی زمونږ دا ګمان راغی چې دغه غونډې زمونږ سره به میراث کې شریکي ګور رسول الله جبريل دومره توصيه کړي دا مسله دومره مهمه ده د موسی بن عبیده نقل چې هغه زید بن عبد الرحمن نقل کوي هغه سعید بن المسیب نه موسی بن عبیده د امام بخاری استاد دی احمد بن عبد الله العجلی کې کان عالما بالقران قران باندې ډېر پویو امام زهبي میزان الاعتدال دریم جل 14 نمبر صفحه کې لیکي ودا خاوند ډېر بیرغبتی او ډېر اوچت عبادت والا او د اتقان فی العلم صحیح سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي حرمت الجار د غونډي اکرام شری علی الجار په دې بل غونډي باندې که حرمت ابيه وې دومره قدر لري توجه لکه پلار دې خبره لکه توجه کوي وې حرمت الجار علی الجار اگر علماء پر سند باندې کلام هم کړي د غونډي احترام په خپل غونډي باندې د شی لکه د پلار احترام چې بشړي باندې واجب او ضروری دی ته اوسګه تا غونډي سره د شي کړو کنه کدا دې کړي ته جنتی او کدا دې به نه کړي ګور درې سو شپه ته خو نه محروم شي یو خوینه یو بل روایت کې راغلي دي د الله نبی فرمایي روایت ابو هريره سے باندې نقل لې من كان يؤمن بالله واليوم الاخر كم انسان چې الله باندې ایمان لري او د قسم لري ورځو سنې باندې فليكرم جوارا دار د خپل غونډي اکرام وکړي او چیرته الله او قیامت باندې ایمان نه لري به د خپل غونډي مقابله شروع کی څه مطلب یو سړی سره په خوا کې غونډي له هغه سره خره ویو نه کړه دلیل په دې باندې چې بدی سړی باندې نه دې سړی کې نه په الله باندې ایمان شونه په قیامت کدا دا خبره کې جسمه په الله او رسول باندې ایمان دی او قیامت باندې ایمان دی دا چې دروغجن دی پروي د بشرح باندې نقل لې دا فرمایي رسول الله فرمایلی دي من کان یؤمن بالله څوک چې ایمان لري په الله باندې او ورځو سنې باندې وېدار ګور اکرام کې د خپل غونډي دا خو په انسان کې چې موجودي جنت لجو کدا خو په انسان کې موجود نه ګور خبره خراب را د محمد بن یوسف نه نقل لې و ان رجل یوسړیو رسول الله لړغه د الله نبی له فقال ویل یا رسول الله ما لازم غونډي zarar را کوي قال الله نبی ورته چې صبر کوا ثم عاد لي شړي به ویل یا رسول الله زما غونډي ما zarar را کوي قال الله نبی ویل صبر کوا ثم عاد اليه بدرم کرتی ویل یا رسول الله دا غونډي ما سخت zarar را کوي قال رسول الله ویلي وی قصو کده خپل سامان لدی او دا بار په دې کوڅه کې واچوا فاذا اتى عليك اتن شکل وسړې په دا باندې تیریږي نو فقل د خبر ورته وکړه چې زما غونډي مال zarar راکې د مجبوریت په اساس باندې دا کړې دي جن وړما ک هیڅ مونږ شنو هغه به دومره خبرو کې چې د الله لعنت به سړي باندې راشي د رسول الله د حدیث دا خبره معلومه شو چې کم یو سړی د غونډي لحاظ نه ساتي او هغه zarar ورکې په دې سړي باندې زمونږ د الله او زمونږ د رسول د ټول مخلوق لعنت دی برباد شو سړی یو حدیث کې دا مرې چې کله سړی غونډي لړی او دا سره خره وینه کې د نیک عمل د شي بربادي کې لکه سربا او چاغه سرمنه د پاس چې ګرم نور لکه خو دلې شو هغه باندې راشي ارس ورته ویل کېږي ستا جودم لاړو عمل دم لاړو قران او سنت چې کله انسان مطالعه کې د صبر باره کې ډېر آیتونه راغلي تقریبا سره پاس یو سره درې ان سره پاس سره ډېر احادیث او اثار هم دي درې قسمه صبر دی یو دا چې تعالی تکلیف رسیږي نو پاګه کې جزې فجې مکوا او په کوم شی باندې چې موږ رب العالمین ته مکلف کړي هغه به پوره پابندۍ سره کوي او د ګنا نه بزان ساتي هغه په دې طریقه سره ځان ساتي چې سره د ګنا په ضرر باندې پوي یو د الله نه به حیا وی دعا د الله د انعاماتو له سره کوي درې د قشن رب العالمین سره مینه څلورا زموږ د الله نه یریږي پنځه یو سړی په خپل بدن باندې شفقت وکړي چې صبر دې عمل د وجه الله مال سزا راکړي ولی ووم چې کله انسان سره علم د قران او سنتي اتم واړو امیدونه ساتي نه هم د ارچا خوراک نه کوي لسم قوي ایمان ګوره د حدیث کې رسول الله ترغیب ورکړي صبر لا او نتیجه دا جوړه شو چې د شي انسان باندې بدل الله لعنت شي کله سړی نه غونډي خپي او دا مجبور شي د علاقې لاړ شي بول تر باندې په دې صبر باندې څنګه د الله کومک مرسي ابن کثیر فرمایي وکم سړی چې په دې دنیا کې به مشکلات راشي دا صبر وکي په ورځ قیامت چې څنګه الله کم اجر دل ورکوي دا روغ انسانان به دا وایي شي الله ومنګ به دا مشکلات راوستي چې موږ صبر کړو نو مدقه تقدیر غټلې وي دلیل به دې باندې چې محمد رسول الله دا خبره ډېر جامع خبره دي یو خو ترغیب دې صبر لا
بل خو ګوندی له zarar ورکول الله د خو لعنت دله متوجي کېدلی او بل ګوندی له نقصان ورکول نزان ساتل پکاره مخکې درس کې تقریبا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیث نه یو څل اسباب مونږ ویل چې سړی د الله د لعنت لایق کیږي یو به ګوندی له zarar به حدیث به د شی رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر شکر سړی په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې ودا سړی د ملما اکرام کی من كان يؤمن بالله واليوم الاخر کم سړی چې په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې فليقل خيرا دا خو د خیر وینا کوي چې پاتش دغه سره دا خبره یو ځای کړه دلیل په دې باندې چې په مجلس کې انسان ناسو چې د ملما لحاظ نه ساتو یا د انسان ناسو چې هغه به ځای غړیدل رسول الله په یو مجلس کې د درو ول علاج خو دو چې کم سړی نه غونډي خپي په دمن د الله لعنت ته چې کم سړی هغه مؤمن باید ملما اکرام وکي او چې کم سړی په الله قیامت باندې ایمان لري خپل شی به سره د کنټرول وکي اجنه دره به استعمال نکي یو بل لوت کې راغلی دی رسول الله فرمایي چې ان الله عز وجل الله رب العزت چره يحب الرجل منك اذا اغه سړي سره چې داغه یو بد غونډي او هغه د zarar ورکي او دا صبر کې داغه بازار او نیت پکې ثواب هم کوي څه مطلب توجه ستو غونډي دي تعالی zarar درکې او تعالی هغه د zarar په مقابل کې صبر وکي به دا خبره وکړي چې الله مال به دې مبارک اجر ورکړي وېد شي انسان سره زمونږ الله مینه د تر دې پوری شي یا په دې انسان باندې زمونږ الله رحمه د مرګ فیصله وشي او یا په دې ژوند کې د اسباب برابر شي د تیلړ شي دګم ګوره دا خبره معلومه شو د غونډي په صبر مشکلاتو باندې صبر کول د انسان له الله مين راګرځي محبت او څوک چې چاله zarar ورکي واغستا غونډي نو یاد ساده جسمه د الله قهر تعالی متوجي کی د الله قهر ټینګ د الله ګران کار دی یو بل روایت کې دا راځي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الیه جاره د الله نبی د خپل غونډي باره کې شکایت کو چې رسول الله زما غونډي ما سره دا خبره کوي او دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم علیه السلام ویلي وکف اذاک عنه دا خپل zarar داغه نه بنکا او واصبر لاذاه هغه چې کم zarar تعالی درکې هغه باندې صبر کوا فكفى بالموت يورز بمر راشي یا به غمر شو یا بتا کته مر شنو تعالی الله دې صبر اجر درکې هغه غمر شو خلبتي په امن عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله فرمایلی دي حسن الجوار دا خګوندې توبه وسله الرحم او د قشن د خپل ولی پالله او کیسه اخلاق د سړي په دي عمر کې زیاتواله راولي او د قشن ابدي دا پیدا کوي څه مطلب د چا سره د غونډې توپ کړي خپل ولی د سره پالله او اخلاق د کیسه کړه زموږ رب العالمین مسابه د عمر کې زیاتواله راولي او کچې در بد اخلاقی شروع کړه او سره رحمت قطع کړه او د غونډې سره د خو نافذ وکړنه کې زمونږ الله بساده عمر راقید کې او تم کې وې سبا کې دنیا لاړ شي خفا دا خبره به مخکې شوی و کیسه خو چې انسان کې راځي غدا سړی کې به عاجزي په سړی کې به حیا وي صدق په دې کې او د جانب مقابل به مشکلات باندې صبر کوي رحم کوي څو ډیر علامې په دې کې د رسول الله ذکر کړی شوی تقریبا یو دول ذکر وي یو بل روایت کړی په روایت عبد الله ابن عمر رسول الله فرمایي چې خیر الجيران په دې ټول غونډانو کې عند الله د الله په نسبت باندې اق انسان چې دغه خپل غونډي خوشاله حتی حدیث کې دا مرضی پورز قیامت الله وبندره ولې دا خبره ورته کې چې ما ګوره خوراک او شکل ضرورت او جامې ولې درانه کړه الله ته خو دې نه پاکي وېستا په دې خوا کې غونډي او چاغله دا شینه ورکړي و دا د شو لکه چې بالکل مان درا کړي وي دې دا حیثیت یو حدیث دا مرضی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ویل چې قومو ودرېږي خونی دی ودرېږي ما سره د جهاد لا اق انسان چې هغه غونډي له zarar ور کړی لري فقال رجل يشړي يا رسول الله اني بلتو و ما می تیز وکړي په اصلي جدار جاری زما د غونډي په دیوال کې ایزه صلی الله علیه وسلم نشم رسول الله ورته تم ما سره مزه څه مطلب دا ستا غونډي دی او داغه دیوال دی او ته بار بار هغه خپل ورځي واقعي کې می تیز کوي او پاغي می تیز منه غره zarar رسیږي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د الله قهر تعالی متوجي چې تم موږ سره بل سفر کې حرکت مکوا نن ته وګوره چې کوم حالت داغه دی والله څومره zarar داغه کول څومره zarar حسن بصری نقل لي هغه فرمایي چې کان رجل یو سړیو د جاهلیت په وخت کې یقول دا ویل چې والله قسم په الله چې ما د جاهلیت په وخت کې د خپل غونډي یو سپلم zarar نه ور کړی اسلام چې کله ما راوړې دا خو پرېدا
د جاهلیت په وخت کې ودا کیسه اخلاق ما باندې دومره غالب و چې دغه سپوله مزارن د ورکړي انسان خلاصه کوي ماشوم خلاصه کوي یو بل لوت کې دار غلي دي وې د مالک بن دینار یو غونډیو وی ویل چې د دې مالک ابن دینار پر اخوا کې زمون کورو او زما یو سپیو شغړې ضعیف او کمزور و وی فکان مالک د مالک ابن دینار پر ډوړې رسل غلا او به بدل ورخرڅوله دلیل به دې باندې چې غونډه خو څنګه چې پتا باندې حق لري انسانانه داغه د څلویم ګوره پتا باندې دا حق لري حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زنانه و د سپیره وجه رب العالمین جنت لبو د چې باغ باندې وبو وسکلي او بل زنانه چې هغه بشو قیدې کړو هغه رسول رب العالمین په دغه عمل باندې جهنم لبوتلا او شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې ستا په کور کې وچرګي او دغه سره خرویت نه کې معنا خوراک او ساګ ورته پورا وخت باندې نه ورکه پورا ځخون بل الله تام د نیکانو په سب کې روچت نه کی لم تكن من المحسنين تبد نیکانو نه او رب العالمین باندې دې بدن په سب کې راجمه کې او به بل تر باندې تشکیل کی دلیل بدی چې ستا غونډې دی او دا غس په دی خوراک وسکا غنی شو ورکولې لیکن پتا باندې دا حق شاغله ورته هغه تنظیم برابر کړي الله بر جنت لبم دي عمل باندې بوجو د غونډې پتا باندې دا حق دی د هشام نقل له وې د حسن بن ابي سنان ابن ثابت یو چاروي چې د کور لراغه یو شی واخصو وې د دې زنانه راوچته شو هغه شی دغه وسلولو قال ورتوي ویل لا تطرد دا زمو شړې زمانه دي سروي دا زمانه دي غونډینو دغه چيلې دعوه پرې چې دا خپل حاجت پوره کېدل ته شپتل دی یا غیا مې راوړې دا او هغه د غونډي هغه ګډه بازار اغلی دا په دې چې دا خوراک کې د خپل بچیانو له دا ویل چې منه کوي ما پرې چې د خپل ضرورت غوړه دا پوره کی ځکه دې موږ باندې حق دی وې تر دې پورې چې زنانه حسن بصری لاله دا خبره ورته وکړه چې زما یو حاجت دی فقالت هغه ورته ویلې دي زنانه ورته ویلې ان جارتک زما حاجت ته وستا غونډیم حسن بصری ورته چې کم بیني و بینک زما سم بین کې څومره کورونه دي تقریبا وکورې لس وی فنظر تحت الفراش د خپل کټ لاندې وکاته شپږ یو درهم راويس او دې زنانه لې ور کړه به ورته ویلې کتنا نحلک نجدو چې موږ صلی الله برباد کړی وي څه مطلب توجه داستا کور دی وکورا یلس کور وړاندې یو زنانه ده یو سړی دی یو غونډی دی او پاغه باندې مشکلات دی او ته پاغه باندې خرچه ونه کړه مال دی ورنه کې کده الله عذاب تعالی متوجه شو ګورته مو کې بربادېږي نو هغه غونډي په صورت حال چې هغه سره به خو کې نږدې دا وګ در باندې حق ضروري دی دا به عمران الجونی نقل دی ومانه الحن اوریدلې دی هغه د عائشه نقل کړي عائشه به فرمایي ما ویل یا رسول الله ان الاسمات وغونډین دي فالى ايهما كم يرزد احد اورولېګم نو قال پیغمبر علیہ السلام ویل الى اقربهما منك بابا چې کوم یو غونډي سره دروازه نږدې اول حد هغه اورولېګا یو بل روایت کې راغلی هغه د عائشه به نقل لې وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله دی ویلې اذا دخل عليك صبي جارك استاد غونډي یو ماشوم چې کله ستا خو لراغه داغه په دلاس کې وشي کېده فإن ذلك يجر موده وزکه دا دوستانه په دې زونه کې پیدا کړي سترګې به مر وباسا چې لکه تاسو موږ کول راغلی او تعالی موږ شي درکو نه غونډي ماشوم د وساره کول راغی او ته په دې وخت کې کومه ور اوړه دی سبله مسله چې ایسره والو هغه ماشوم له پلاس کې ورکا دا چې کله کول لاړ شو خامخه به هغه ته پوښتنه کوي چې مورونه چې دا تعالی چا درکړه وې دې پلاني نو کسا سره مخکې به کومه خبره باندې دیغي ورانواله راغلی هغه به ختم شو مینه محبت به شروع شي دا مخکې حسن بصری قول هم نشنه قالو چې بری باندې د انسان سره مینه محبت راځي د حمد بن ابي سليمان بارک راځي ویغه به تقریبا چې کله ماقامه کېدو د رمضان شپېته ملګرو له ډوډۍ ورکوله او چې کله به اختر کېدو نو شپې به ورته دي شپېته ملګرو له یا 50 ملګرو له جامع ورکړي واعطاهم بأمیا او اریو به سلسله روپې ورکړي ځکه دا غونډیان و د شي خوینه چې کله موږ تاسو صادر شي الله موږ به جنت له داخلي جنت به شي چې دا یو چرته خیرات دی ورسره بس دا و چې لا اله الا الله نور چې غونډي سره د بد خوې کې او دغه سره مقابله کوي او دغه دښمنی کوي zarar اغله ور کوي او در بیا وایي چې جنت ور داخل شم رسول الله فرمایي دا ډیره ګرانه ده دانش ورتلی د حماد بن سليمان نقل لوي چې سخی سړیو طعام مبارک ډیر سخیو او د دناریو دراهم مبارک چې وې دا جواز او چې څوک ورته راتلو ورکړه به مشوره کوله د عائشه بن ابن روایت نقل دغه رسول الله نقل کوي وی ثلاث دري خو نه دي چې هغه د انسان په عمر کې زیاتواله راولي یو د غونډي سره ک اخلاق او بل سره رحمي پالل او کیسه خوې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ودري قسمه غونډي دي دیو غونډي پتا باندې درې حقا
د بل دوا او د بل یو وی هغه ګوندی چې هغه ستا مسلمان دی هغه ګوندی چې هغه ستا ګوندیم دی مسلمان دی خپلوان دی در باندې درې حقه یو د اسلام او بل د خپلوالي بل د ګوندی توبه او کله چې یو سړی ګوندی رسته هغه مسلمان دی دوه حق در باندې یو د اسلام او بل د ګوندی توب او هغه انسان چې هغه ستا ګوندی دی لیکن بل اس رشتہ سره نه لري نو ګور دا هغه پتا باندې حق شته اگر کاغه هر مسک سره تعلق ولې نه لري لکه مخکې ویلي چې یو سړی واقع خپل دا ګډ علل کړو غلام له ویلي چې ګور اسماني فلاني ګوندی له عمل تور ولېګا رسول الله فرمای پر وای د انس بن مالک باندې راځي لا يدخل الجنه جنت له داخل نشي عبد اق انسان چې داغه ګوندی د مشکلاتونو په امن کې نه دی د حدیث تاسو سوچ کوئ ستا ګوندی دی لیکن سره مشکلاتونو دا په امن کې نه دی رسول الله فرمای چې تا غل zarar وکي ته به اچرتم جنت له داخل نشي کله به جنت له داخليږي چې دا ګوندین صحیح مشکلاتونو په امن کې شي او به ویلي لا يدخل الجنه رجل داخل منشي جنت لا اق انسان چې داغه ګوندین داغه مشکلاتونه په امن کې نه دي سلف صالحینو ذکر خپل ګوندین د لپاره ملګری راوسته وېزمن ته پوښتنه وکي چې آیا داخل زمونږه خوشاله دي که خپه کچیر زمونږه خوشاله نه به هم شي نورم د خوشحالي ساتله او کبه خپو به د اسباب برابر کړي چې ایسا خلک خوشاله شي عايز ابن عمر نقل لې وې چې یو لوی تاسو پاغه کې جامع وغیرہ منځلې شوی یا لوکي وې چې ما په دې کوټه کې دنه واړولې شي دا مال ډېر محترم دی په نسبت سره د مسلمانانو په لار کې واړو ځکه دا چې کله واړو ما غیر ضرر رسیږي او وکانه د دې انسانو چې د خپل کور او به د قشنه د هغه باران او به بارک سلی بلکې کنده ورته جوړ کړو چې بمدې کې دارا شو چې بار ونه وځي کزما کور چیرته بار وځي د او به دا کم غونډه په دلار باندې تیری کې پکې پریوږي یا بدوي جوړ شي بل وې په دې عمل باندې الله ماره جنت ته محروم کی دا او به د ځان سره په دې کور کې برداشت کولې خو ګره بار به سلی دا ځکه ورته ولې حق پرې کې تلف کیږي او دا خبره ذکر کړي ودا چې کله مرشي چا په خوب کې ولیدو د جنتیانو نو فقیل دل ویل شي به ما تا کوم عمل کړی ته جنت لاړې وی فقیر د څه خبر ورته ویل شو بکفه اذاه عن المسلمین ما د خپل zarar د مسلمانانو نه منکو دغه نتیجه دار شي ایس زاله جنت لبوتلو zarar چې مسلمانانو لور کوي کاغه په شوبه باندې دی او کاغه په لاس باندې دی کاغه په وبو باندې دی کبه ګندګي باندې دی کبه بل مشکلات باندې الله بر د جنت منه کیو کني ور zarar نو ور کړي به د جنت لورځي حتی در دې پوری د به حیان اتمنه نقل له اگر خپل پلان نقل کړي وېدا شریح بچ کله یو پښو مړ شو امر خپل کور کې به دفن کولا کراهیت ان یوزیه به احدا وې د دې وجنه کدا پښو چرته مردار شو باري وګرځم ما ګوندله zarar ورنشي کاغله چرته zarar ورغه ډوډۍ خوري ابل الله به انتقبت بوي د وجنه الله ماره جنت ته محروم کې جهنم له روان وس راځي خپل ځان ګورو چې من ګوندله په اعتبار د بیت الخلا سره یا د قشن د شرک مردارې دو سره یا د ګډ مردارې دو سره څومره zarar راغله ورکو چې هغه من قید کو دي جنې سورک شو ته په ول تر باندې لاړ شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وکم من جار ډیر کرته یو ګوندې هغه ترلې شي د خپل ګوندې د وجنه یقول دا خبره بکې یا ربي صل هذا د دې سنت پوښ کوا چې د زمانه ولې دروازه بند کړي او زمانه هغه نیکی کارونه ولې منع کړي و څه مطلب یو ګوندې وبل ګوندې د الله مخه لړکاږي دا خبره بکې چې الله زما یو کار له ضرورت د سره کوم موجوده مال نه حلو زما یو پړي ورسره ضرورت وکړه سره موجوده مال نه راکول هم دې پښتنه وکا او رسول الله فرمایي تاسو دې حدیث وګورئ ویلیس المؤمن و مؤمن با اق انسان نه یشبه او شدا موړو دغه غونډه وږي څه مطلب ته موړي صاحب د خوا کې غونډه راغ وګيري رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ګور قطن بتا کې ایمان نشتا ته به ایمان کته څومره داوی د ایمان کړي دا ګور غلطه خبره ده دا وینا روا ده حتی تر دې پورې د جويره بنت اسمان نقل لې وېزما پلار به دا خبره کوله چې الجار قبل الدار د کور اورل نمخ کې اول ګور غونډه ځان له طلب کا لکه اسماء بنت مزاحم چې د فرعون خزوا رب العالمین له ویل چې جوړ کا ساسره ماره پاره کور اطلب الجار قبل الدار اول د غونډې کوم کو دغه نور څه کور مسله برابر وا د عبد الله ابن محمد الفروي نقل دې خبر لک توجه کوي وی عبد الله ابن عامر ابن قریش ابن خالد ابن عقبه ابن ابي معيط هغه کور واخذو په بازار کې تقریبا په اتیازر یې نبی خو چې کله شپشوا سمع ابو کان جړې و اوریدله د خپل ګاردو د ملګرو لویلي چې دا ولی داخل ولی جاړي
ویغه د دې وجنه چې تاسو کور واخصو او دې په مقابل کې پیسې ورکړي اگر که پیسې ضرورت وو وې په دې وجه باندې وې او وې د شي ورته وا چې دا کورم تاسو خپل کور شو چې دا څومره مال تاسو له ما درکړې دي چې هغه 13000 دي یا 90000 روپۍ دم ګوره بالکل ما تاسو له درکړي ځکه تاسو ما غونډې نه په دې عمل باندې ځکه تاسو خپشوي هغه پیسې هم تاسو شو دغه چاند نور مالم تاسو شو او کورم تاسو شو اسنه چې په دې حرکت باندې رب العالمین خپشو ما د جنت نه به محروم کی نن ته ګوره چې د شي اسباب ته برابرې چې دا غونډې کور ما باندې را خرج کو دغه نور څه به جنت ته داخليږم دا ډېر ګرانه خبره ده سید ابن العاص هغه کور واخصو د انصارونه تقریبا په یو لګ باندې او ودا د شکر د کتاب ولوي صاحب د مکارم الاخلاق ابن ابي دنیا چې اوس په حال پای کې زندان جوړ دی وی خلک یې سب کې معنا شو او سید ابن العاص ویل چې دا کور خوستانه منګه اخس زم در باندې خرج کړی دی په 1 لک روپۍ منګه په دې کې مانو د خپل پیسې دی وارو دا کور منګ لراکا وی فقبل هغه دا خبر ورته وکړه چې دا کور خو بالکل تاسو خپل کور دی لیکن هغه 1 لک درهم چې ما تاسو درکړي هغه هم ګور تاسو شو ځکه زه په تاسو باغې باندې څه ضرورت په ګناه باندې دا کور خرڅولو نن تاسو کې معنی لیکن دا تکلیف ځان له برداشت کوي کور هم کور شو لیکن څومره پیسې چې ما درکړي 1 لک هغه هم تاسو شوي په خپل ضرورت وې دام تاسو راولې اسنه کدا ګډوډواله وکما سبا دا کور په بل چا باندې په سود باندې په بل چا باندې خرڅوي رب العالمین ما په دغه عمل باندې جنت محروم کی پروي دا ابو هريره باندې رضی رسول الله فرمایي من اشراط الساعه قیامت په علاماتو کې علامه ده بد غونډي توبه وقطيعه الارحام سره رحم قطع کوله وتعطيل السيف من الجهاد دا تر ورسه کول د جهاد نه او د دین د دنیا سره ګډوډوله حتی تر دې وی احنب ابن قيس یو ورځ خپل کور په سر باندې وخته بام باندې فاشرف على جاره څنګه وخته متصل به د غونډي زنانه یا پاګه باندې نظر پرې وته فقال وی سوءتن ډیر بد وشو چې زب د خپل بام لختلې مې دغه د اجازه نه مخکې او به د شي ویلې دخلت على جاري بغیر اذن لا سعدت فوق هذا البيت ابدا زبت قیامت پورې بالکل د خپل بام لبه ونه خېجم وجدا چې کله وخت د خپل غونډي له zarar ور کړي او رسول الله فرمایي چې کله وشړې غونډي لري او هغه zarar ورکې ودا سړی به جنت ته ور داخل نشي تر قیامت پورې تر مر پورې به د خپل کور لونه خطو نن درس حاصل لا رسول الله فرمایي چې د دین د اسلام درې سو شپېته خو نه دي کله عیسی بچا کې موجود شدا به جنت ته داخليږي یو خو مونږ په خوینو کې ذکر کې د غونډي حق نه پېمالول کم سړی چې داغه نه غونډي خپي رسول الله فرمایي دا سړی به جهنم لږي او کم شنه چې غونډي خوشاله دا به جنت لږي رب العالمین دې موږ ته توفیق دې شي اعمال نه راکړي چې هغه موږ نه خپش او توفیق دې شي اعمال راکړي چې هغه موږ نه خوشاله شي او رب العالمین دې قران او سنت بصیرت موږ ته سره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین رب العالمین دې قران او سنت بصیرت موږ ته سره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد